زمین خرڅ کړي زمین خرڅون کړي ته کلمه و چې نه خرڅو ده عمر خان سپورت کې په خان آیا دا ګل ظفر کوم خان غریب سړي څنګه مسلمانان یو تاسو مبارک زیب غیرتی کار کړي غیرت کړي ماته یس نو کې جواب راکړي اوکې تاسو به د الله تعالی نه دا سوال کوئ چې یا الله تعالی زه الله تعالی کو حاضر ناظر جان کې وېما مال چې خدای پاک اولاد راکې د مبارک زیب په شان دی راک دوا او کوي د الله د مبارک زیب ته اولاد نه راکې دا الله خره چې مبارک زیب ته الله تاسو وایي چې مبارک زیب غیرتی سره دی مبارک زیب ته دی غیرتی سره دی غیرت خرڅ کو په پیسو باندې اوکې سر دی دنیا کې داسې ظالمان شته چې یقین نه په خدای او نه په قران شته ته باندې څه د حق خبره وکړې ته نشي کولای نشي کولای ته د حق خبره نشي کولای یو منټ د حق خبره نشي کولای ته په تاسو باندې لګي در تاسو وایي دنیا کې ټول د سړو نشته دنیا کې ټول د سړو نشته ټول د پیسو د مسلیان خبره د نالتي دی دا د ټول قوم نالتي دی او ان شاء الله په ورځ د قیامت به موږ لاس ګریوان ته لاس ورکړو په دنیا کې خبره طاقتور خلکو بلاس کی جی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو څنګه چې نننې زما پروګرام دی سپیشلی د باجوړ په حواله سره زموږ مشرانو به موږ ته دا کیسې کولې چې پښتون چرې نه خرڅېږي پښتون غیرت څوک هم نشي پرچیز کولی د پښتون اډوریټ نشته هغه خبرې کې شک نشته مونږ ته به زموږ مشرانو وایي چې کشمیر هم زموږ پښتنو مشران آزاد کړي په دې کې هم شک نشته خو نن مبارک زیب صاحب خرڅ شو د باجوړ عوام خرڅ شو د ریحان زیب وینه خرڅه شوه دا خبره څوک کوي دا د باجوړ عوام کوي ویل چې زمونږ د خیبر پښتونخوا مشران کشران ټول دلته کاروبار کوي نوالټي سیمې د مارکیټ د دې صدر صاحب دی او د دوی تعلق د باجوړ سره دی سر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر څه وینا کول غواړئ جی دا مبارک زیب چې دی څه وخت کې الیکشن ته ولاړو په یو لاس کې به د عمران خان تصویر و په بل لاس کې به د ریحان زیب تصویر و او اوس هغه دا وایي چې ماته صرف د همدردۍ ووټ میلاو شوی د عمران خان نه دی په دې هکله څه به وایي ولې چې تاسو مشران یې او ستاسو خبره خلک خپل ځان دپاره میسج فیل کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ریحان زیب په باره کې به زه داسې ووایم چې د ریحان زیب سره مبارک زیب سره خلکو مینه نه ده کړې مینه د باجوړ عوام چې کلي دا د ریحان زیب سره کړی شهید ریحان زیب دغه شهادت د الله قبول کړي یو ښایسته ځوان و ننګیالی و زموږ د باجوړ فخر و موږ به په خپل هم فخر کوو ځکه چې یو شخصیت و نو په دغه وجه باندې زه اکثر دا یو باس داسې کومه زمونږ خلکو به ډېر داسې ویل چې غریب سړی سیاست نشي کولی غریب سړی په سیاست کې مخکې نشي راتللی خو الحمدلله د پاکستان تحریک انصاف هم ثابته کړه او د باجوړ عوام هم ثابته کړله د مبارک زیب په حلقه کې غټ غټ سرمایه‌کاران ولاړ چې هغه کې خانان وو هغه کې ملکان وو او لیډ مبارک زیب واخیسته ولې واخیسته د هغه سره همدردي راله او همدردي د چا په وجه راله همدردي راله د عمران خان صاحب په وجه باندې د هغې سره د خلکو همدردي سیوا شوله د هغه سره د خان صاحب سره د خلکو مینه وه نو خان صاحب چونکې په جیل کې و د دوی ورور په کمپین کې شهید کړلی شو د خلکو هغه جوش هغه جذبه نور هم سیوا شوله د همدردۍ ویډیو سیوا شوله بالکل نو دغه خانانو ملکانو ته په غټ لیډ باندې دوی شکش ورکړلو کم 75,000 مبارک زیب صاحب واخیستلو دا د همدردۍ وټ یې واخیستلو د خان صاحب د همدردۍ وټ یې اخیستی زه دا کمپر یم څوک ما سره مناظره کوي که نه ما سره دې کښېني زه به ورته ثابته کړم چې دا د خان صاحب زه دې کار له راتاویږم جي نو د هغه جذبه د قوم خرڅه کړله هغه جذبه د خلکو د خاورو سره خاوره کړله کومه جذبه باندې چې ده ته خلکو وټ ورکړی نو زمونږ د باجوړ غیرت زمونږ د باجوړ شملور پښتانه دا د خاورې سره خاورې کړي مبارک زیب خرڅ شو ضمیر یې خرڅ کړو خپل ځان یې خرڅ کړو د شهید ورورینه یې خرڅه کړله 2 روپۍ واخیستلې سیټ ته لاړې کم چا چې د سمینه کړې ده کم څوک چې د سپورټ دی چې کم چا سپورټ کړی دی هغه خلک به نن سوي د قوم په مخ مبارک زیب په الیکشن کې اوورال د عمران خان سے ستنې لم ټیکټ ورکړي هغه ګټي
مبارک زیب الیکشن چې و یو خو هغه په خپله غریب او بل په کور کې شهادت شوی و د خلکو سره ایکسټرا اورډنري مینه وه چا چې ګاډۍ بوتلې چا نه پیسې نه دي اخیستي چا چې ډیوټي کړې چا نه پیسې نه دي اخیستي نن هغه خلک په کم ځای ولاړ دي او نن مبارک زیب چې کوم فیور والا خلک دي هغه وایي نه مبارک زیب خو آزاد ولاړو زه ایز ا بینګ مسلم دا خبره کومه مسلمان یم قبر ته به ځمه زه دا څنګه ووایم چې هغه آزاد ولاړو په یو لاس کې د عمران خان تصویر او په بل کې د ریحان زیب تصویر او اوس آزاد من خپلو مشرانو ته اکثر دا خبره کړې وه چې موږ د آزاد حیثیت نه و زموږ ټول الیکشن په آزاد حیثیت باندې شوی یو ته موږ ته ټکټ نه دی ایلاو ولې زموږ نه خو دغه نشانه واخیستلی شي که بالکل کله چې نشان واخیستلی شي خو ټول آزاد شو اوت د عمران خان په نوم خلکو ته ورکړی دی چې هغه په قسم باندې لایسي کوي په قرآن یې لایسي کوي چې زه به د خان وفادار یم زه به خپل سیټ په مبارکۍ کې خان صاحب ته ورکوم په اډوانس کې به زه دا سیټ هغې له ورکوم دا د خان په نوم خلکو وټاکېستل او دواړه شونډې به هغه ته زه به جولۍ کړم دا به زه ګیفټ ورکوم دا د هغوی الفاظ دي دا خبرې میډیا ده دا نه پټېږي نن د هغه خبرې دا راوړي دا نن د خپلو خبرو نه وروسته دی زه په ده باندې نالت ویم نالت دی نالتي دی دا د ټول قوم نالتي دی او انشاءالله په ورځ د قیامت به موږ لاس ګریوان ته لاس ورټو په دنیا کې خبره طاقتوره خلکو په لاس کې د ده ګریوان ته به زموږ لاس نه رسېږي په ورځ د قیامت به د باجوړ عوام د ده ګریوان ته لاس اچوي د قیامته پورې به انتظار کوي د باجوړ عوام چې چا په دنیا به ترې بدل اخلو د ووټ په ذریعه باندې په دنیا به بدل اخلو کله چې الیکشن راځي ده ته به خپل حیثیت منښیو چې ستا څومره حیثیت و خو انشاءالله په ورځ د قیامت د چې کوم ضمیر خرڅ کړی د هغه به ترې په ورځ د قیامت تپوس یو تپوس بل دا کومه چا چې مرسته کړې ده چا چې بېلوسه مینه کړې ده چا چې وخت ضایع کړی دی چا چې د هغه دپاره منډه تړولې ده سر په دې پیسو کې د هغوی سم ده که نه دي دا خو د هغه خپل پرسنل ووټ نه دی خانداني ووټ نه دی زه خو زه شویم که نه که ده دپاره چا کومه بینکاري کړې ده پوهېږې که نه کاروبار یې ورله کلی چې ته مخکې میدان ته راوځه زه ستا لپاره سرمایهکاري کوم خو په دې سرمایهکارۍ کې چې کله ته په ګټور شولې ستا په ګټه کې زما حصه ده نن هغه خلکو ته حق اصیل دی چې د خپلې دغو تپوس وکړي زموږ سره اوسئ زموږ بل مشر موجود دی دا راته ووایه چې د مبارک زیب فیوچر څه وینئ صدر صاحب چې کومې خبرې وکړلې هغې په صحیح طریقه سره وکړلې اول زه دا کوم تېره په ریحان زیب تاسو چا ولیدو د پیسې چا ولیدو چې ورکړې ورته او سره چې کوم کارګردګي روانه وه دا په څه بنیاد روانه وه ټیک شو دا وایي چې دا تحریک انصاف ملګری دی که نه تحریک انصاف دله څه کړي دي اوکې زما سوال ته به راځئ جي د دې موجوده لیډرشپ هیڅ چاته عزت نشته ګور د عمران خان او عمران خان سره ملاقات نشته سر جي ودانه شته ټولو ته عزت ملاو دی دا چا منشن کړی دی په کوم دغه کې هیڅ چا نه منشن کړی یو کس د ته عزت نه دی ورکړی اوکې شو یعنی کې ستاسو دا وینا شو جي رادم تاسو ستاسو دا وینا ده چې کوم کس ام ان ای جوړ شي ووټ او هغه بیا ارس خرڅ کی ولې چې هغه ته عزت نه دی ملاو شوی په کار دا نه دی ولې خرڅ شوی څوک به خرڅ سره ترمیم کې ووټ ورکړي چا سره ثبوت دی نون سره د امیر مقام سره ملاو شوی هغه د هغه جوړېدو تحریک انصاف یې دغه نه ورکاو هغې ته لاړو یو میاشت دی نو د دې خبرې مطلب دا دی تاسو از مشر ټول قوم ته دا وایي چې چاته عزت نه میلاویږي هغه دې ووټ خرڅ کړي نه خرڅول نه دي چا خرڅ کړي نو بیا مبارک زیب ښه کار کړی خرڅ ثبوت چا سره دی یو ثبوت کوم دی راوړي څوک دی سر ثبوت یا زه هم ریحان زیب دا سره بیا چا سره زه ثبوت کوم ښکاره ثبوت دا دی دته چې عزت نه دی ورکړی شو پارټۍ عزت نه ورکوله که نه دته عزت نه دی میلاو کله نه چې دته مخکې څه په نظر نه راتلل او دته پرنټ باندې څه نه ښکارېدل دی ولې د پارټۍ وفادار پاتې کېدلو دی هغه دته چې عزت نه میلاودو دی ولې د پارټۍ نه هغه وخت کې نه تللو دی هله د پارټۍ نه لاړی دته چې کله فرنټ کې څه مخې ته ښکاره شو شک د خپل مخې ته ولیدل ټینګ شک د مخې ته څه ولیدله په شک دته شی ښکاره شو د بیانیه جوړه کړه چې ما ته په پارټۍ کې عزت نشته دی په هغه وخت کې دته عزت نه و کوم وخت چې دته چا عزت نه ورکولو د سره اګریمنټ وشولو 50 کروڑ روپۍ دته ایلاو شولې د پارټۍ د طرفه دته ګاړه ایلاو شو د پارټۍ د طرفه دته سکورټي ایلاو شو د پارټۍ د طرفه د سره واده وشوله چې موږ ستا د خان سره ملاقات کوو په دې خبرو دا معاهده شو دې کې خو بیا الې ځلې تاسو ټول ته معلومې دي چې ماحول ټیک نه دی د خان سره دوی ملاقات ونه شو او دی د مخکې نه خرڅ شوی و لیم اسکیوز میلاو شو د لیم اسکیوز چې کله میلاو شو د پارټۍ ته لاته ورکړو فرنټ ته راغله چې ما ته پارټۍ کې عزت نه مستقبل څه وینئ جي د مبارک مستقبل موږ دا وینو چې دی بالکل نیس او نابود دی تباه او برباد دی دی همیشه دپاره مختورن و مختورن به اوسي باجوړ کې دی قوم ته سترګې نشي ښکاره کولی پرون د پلار ته په خپله ابایي قوم کې هغه پسې نارې والا کېدلې هغه پسې چغې والا کېدلې د هغه بېزتي د سپین ږیري پلار وشولې وشوه د ده په وجه باندې وشوله قوم خپل بدل اخلي قوم ته خپل بدل نه پرېږدي لکه په سیاسي لیول باندې زه په یقیني خبره تاته کوم د کینې او بغض په بنیاد دی نه وایم دا په صحیح د خپل ایمان خرڅ کړی د قوم خرڅ کړی د ضمیر خرڅ کړی دی او د ضمیر خورونکو خلکو عزت نه په دنیا کې شته او نه په قیامت کې شته اوکې موږ سره اوسئ سر ماله سوال راکړي جواب سر زما واورئ تاسو موږ نه زه راځم ډېره بهتره فیصله کړې ده د قوم دپاره یې کړې ده د خپل ځان دپاره یې کړې ده یو غریب سړی و
دته په زندګۍ کې د یو پر ټیکټ میلاو شو دته دوباره اوکې جی ګران عزتمندو زمونږ د باجوړ د مشر وای چې غریب سړی او هغه ته الله تعالی عزت ورکي هغه له یو لیډرشپ ټیکټ ورک نکی خو هغه تصویر په لاس کې اوچتای او هغه تصویر باندې هغه ته ووټ میلاویږي نو بیا زما د دې مشر پیغام د ټول پښتون قوم د لپاره کته ته د خرڅېدو ټایم میلاویږي موکه د ته میلاویږي نو خرڅ شه غیرت جی د خرڅ دی ویل د څه په سره دی نه د خرڅ نه خرچېږي نه پښتون خرچېږي پښتون یو عزت پښتون یو د عزت په مقام کې ګرځي پښتون ته څوک معمولی عزت ورکي هغه ډیر عزت ورکي د تر هغه کوشش یو سرجی د سو مې چې تر هغه پر خپل کوشش وکړ چې زما د خان صاحب کوشش کړي زه تاسو سره کوشش کوم چې د خان صاحب سره ملاقات وشي په پارټي کې ما ته زیاره کړی شي د تر پارټي چې څومره کسان دي یو ثبوت راکړي چې چا د عزت ورکړي د تر پارټي طرف یو څه لو دغه ما ته وخیو شیر افضل خان مروت شیر افضل خان مروت بیان واوره باجوړ ته تله د باجوړ په خاوره بیان کړي کده ووم ګټي د تمنګ بیا په پارټي کې نه ورکړي ولې جنور کوي هغه وختون کې شامل شي د چې وګاټو د تکم د پارټي ورکروم بارکی شیر افضل خان د تکم مبارک ورکړه دا ورکړل شي زر ته ویم ول ظفر ورکړل دا ګنداپور ورکړل دا اشرف افضل ورکړل ورکړل د مبارک زر اعظم یو مبارکي ورکړي زر اعظم ورجی یو منټ زه خبره بل کوم جی زه د دې په لیول سره بم یو باس وکم جی تاریخ انصاف ته وټ ورکړل دي نه ها دا سیاست د شروته تاسو ورکړل دي ته باندې څه د حق خبره وکړي ته نشي کولای نشي کولای ته د حق خبره نشي کولای یو منټ د حق خبره نشي کولای ته تاسو باندې لګي تاسو وایي دنیا کې ټول د سړو نشته دنیا کې ټول د سړو نشته ټول د پیسو د مسالیان هغه خبره نه مبارکزي ثابت کړه چې پیسې ثبوت لکه د انسان سود نشته دي اوکې سر تاسو لاره دا غیرت ولا نه نه تاسو مسله دا غیرت تاسو غیرت دی او د لپاره د خپل غیرت خرج کو په پیسو باندې اوکې سر دی دنیا کې داسې ظالمان شته چې یقین نه په خدای او نه په قران شته زما واوري په دې نه وټه کې یو غریب په دې نه وټه کې د چند دکاندارانو د استاد روشه استاد جی جی کله چې د وټ غټلې دی یا به وټ راغله مونږ ټول مبارکي ورکړي هار عمر چولې ټول دکان دی مبارکي دی یو منټ دی مبارکي په چولې سوال کوم ځای مال جواب راکړي واوري سر جی مونږه مسلمانان یو تاسو مبارک زیب غیرتی کار کړي غیرت کړي ماته یس نو کې جواب راکړي یس اوکې تاسو به د الله تعالی نه دا سوال کوي چې یا الله تعالی زه الله تعالی کو حاضر ناظر جان کې وېما مال چې خدای پاک اولاد راکې د مبارک زیب په شان دی راکې اوکې سوال وکړي دوا وکړي دا الله د مبارک زیب ته اولاد نه راکې دا الله خره چې مبارک زیب الله تاسو وایي چې مبارک زیب غیرتی سره دی مبارک زیب ته دی غیرتی سره دی غیرت خبره مارته نه کې مارته وي د پارټي په لحاظ باندې وایي چې غلط یې وکړه د پارټي په لحاظ یو بل غلط وکړه دغه لمته چې غیرت دی غیرت هغه د پښتون خپل یو کار دی د پارټي په لحاظ خبره وکړه چې پارټي نه ول لاړو په پارټي کې د څه عزت ملاو دا منه مسل د پارټي خبره کو پوینټ ټو پوینټ راځو یو منټ سر زه په خپل دا وایم چې موجوده د پی ټی آی لیډرشپ چې دی د نون او د پی ټی آی لیډرشپ کې هیڅ فرق نشته د عمران خان سے پیغام داو چې په ډی چوک کې بتا سو احتجاج کوي علي امین ګنداپور واپس لاړې ډیر ایم ان ایز ایم پی ایس خپه شو نو هغه ټول له پکار دي چې آئینی ترمیم کې ووټ ورکړي وې ځاني خرڅ کړي نو دغه کار مبارک زیب لم نو پکار نه مبارک زیب داسې نه شر سر جی د مبارک زیب سره چې کوم کار روانه ده سوتیل ماجه سلوک بنوي اوکې شو سر مبارک زیب صاحب غریب ته چې په سیاسي لیول باندې کم اهمیت ملاو هغه مبارک زیب صاحب ختم کړلو مطلب روان وخت کې غریب سره سپورټ نه ورکوي ولی چې دا خپل ضمیر خرڅي دا خپل غیرت خرڅي د ټولو غریبانو خپل په تبرګي باندې وهلي دا د غټ رکاوټ د غریب سره لپاره دا یو خبره کوي دا وایي چې آینده د پراو په جوړ کې غریب سره سپورټ نه ورکوي آیا دا ګل ټول مرخان سپورټ کې په خاص آیا دا ګل ظفر کوم خان نو غریب سره دا ګل په باجوړ کې ټول غریب خلک دی ورا چې کوم خانان دی هغه ورته نه ودرېږي چې غریب دی هغه الیکشن په باجوړ کې یو منټ په باجوړ کې چې کله غریب سړي ته اهمیت ملاو شو زمنګ دی یو غریب ایمنه ګل ظفر خان په وجه باندې ملاو شو چې هغه د یو غریب روزګار نه دغه حتی ورسېد هغه د هوټل کاروبار کول یو منټ د هوټل کاروبار کول په هغه کې یو صلاحیت او په هغه کې غیرت نو ار سره دې پرنټ رااله چې ګل ظفر غونډه کې سړی مینه جوړېدل شي چې د چیو باروالي کوله نو آیا زه ولې نشم جوړېدل پر سره کې یو جذبه را پیدا شو نه خرڅ شوی او جی هغه کې غیرت وو
په هغه کې یو جذبه وه په هغه کې هغه دا خبره وکړه چې زه دا خلک زه دا غریب سړی زه به سیاست پرېږدم چې زه غریب سړی په هر کور کې زه دغه پیدا نه کړم شي پیدا نه کړم. سر تاسو وایئ چې یو منټ سر راکوئ وسه تاسو وایئ چې مبارک زیب نه دی خرڅ شوی. جی سر زه وایم تاسو به ګورئ سر تاسو به کلمه ووایئ تاسو به لا اله الا الله محمد رسول الله د ذهن مطابق مبارک زیب نه دی خرڅ شوی. کلمه ووایئ لا اله الا الله محمد رسول الله چې مبارک زیب خرڅ شوی دی خپل ضمیر یې خرڅ کړی ضمیر خرڅونکی دی. ته کلمه ووایه چې نه دی خرڅ شوی تی ووایه نمبر دې شو ووایه تاسو کلمه ووایئ موږ به په یقین ووایه کلمه ووایه ځه جی جی وایئ اوس بیا په دود که دود باندې کا پانی ګلزفر کلمات درسته کا نه ما سوال کړی چې کلمات درسته کا چې نه دی خرڅ شوی. ټیم راکړه چې ته وایم که څنګه سرجي د باجوړ نه چې د پاکستان په یو سیاستدار قسم نه خوړی د اخر دی نه دی خرڅ ټول سره دروغجن دي. نو مطلب د مبارک زیب تاسو وایئ نه دی خرڅ شوی موږ وایو چې تاسو مشران د ایماندارۍ ګواهي ته د مبارک زیب د ایماندارۍ ګواهي کلمه تېره کړه زه وایم چې خرڅ شوی ثبوت پرېږده او ثبوت د رشوت ثبوت نشته کلمه مې تېره کړه خرڅ شوی دی تېره کړه کلمه ګوره حق یو باطل باطلي ګرانو عزتمندو خبره ته نه مې مبارک زیب سره زمانه څه تعلقات شته نه مور سره پارټي مینه ورسره ولې ده نه مور سره مینه شته نه سره مینه کوم د ګلزفر په بنیاد باندې چې هغه جماعت اسلامي پرنټ نه راولي نه پرېږدي ګلزفر د دې نه دی خوښ چې هغه پرنټر دا زه بالکل زه د خان افادار یم بالکل قیدي نمبر 104 په پنجاب کې زه بېګارې چین نه راغلی په پاکستان کې نیولی کېږي قیدي نمبر 4 وباسه مال دا زما ارمان دی زه په پورټ باندې پورې وځم چې ما څوک ګرفتاري چې ما ګرفتاره کړي زه د خان سره یم د خان سره وم د خان سبا یم یہ جوتی دکھائیں جی خان صاحب کے سپورٹر 804 مصنف خان جی مصنف خان سر د عمران خان سے فیوچر سوي نہیں انشاءالله د خان صاحب فیوچر دار را روان وخت کې ان قریب دی وخت ډیر لږ پاتې دی زیاتې سختې تورې تیارې دا ختم شوي دي رڼا طرف ته موږ رسېدلي یو ګامزن یو انشاءالله په دې میاشت دوه کې به خان صاحب زمونږ او ستاسو وزیر اعظم وي اوکې شو انشاءالله بالکل دا وزیر اعظم سر د مبارک زیب فیوچر سوي نه زه به در باجوړ ټول څه دا یو سره نه یا به خبره مقرره کی یا به خبره یا به خبره مقرره دا پیغام راکړي سره وکړه زما در لاس پیغام دا راکړي چې د مبارک زیب فیوچر څنګه وي نه سرجي د مبارک زیب نه ما خو تاسو چې باجوړ ټول دانانو د مبارک زیب فیوچر زیرو مبارک زیب کدا وای چې به غریب سره څوک نور کوي کنه شوکت د باجوړ خان دی هغه سرجي په دې فیصله شو چې د مبارک زیب اهمیت زیرو غریب وو غریب به یو غریب پاتې شو اوکې سرجي غریب ارزان خرڅ شوی غریب وو غریب نه دی مالدار شو مالدار به او دغه شبکه خا یو بل سوال دی زما ځین کې سوال به جواب راکړم مبارک زیب چې د خلک وی چې یو عام داغه ام ان ای په یو عرب روپۍ باندې خرڅیږي نو د عمران خان خپل څومره حیثیت دی یعنی کې عمران خان خو به هیڅوک نشي اغسته سرجي عمران خان د سیاست او د خرچېدو هیڅ علم نشته موږ نه په اسمبلی کې نه په کی پی کې نه په ایم ان ای کې موږ ته صرف د عوام دریانه د معلومه کې چې خرچي آیا دا خرج یا نه دي خرج د دې مسلې ثبوت تاسو پسندیده لیډر څوک دی چې موږ بیا غله ووټ ورکو نواز شریف ته زرداری دی څوک دی نه زما جماعت اسلامي سره درو جماعت اسلامي ها سرجي دا راته وایي لاست کې چې مبارک زیب لا او د باجوړ د حلقې هغه حلقې چې مبارک زیب له وټونه ورکړي لاس پیغام دا غوی لپاره دا پیغام دی چې کلم څوک سیاست کوي نو داغه ټول کوي د ټول نه بعد داغه منتخبي کوي چې هغه به منتخب کې د قام نمائندګي کوي چې تاسو داغه ټول نو کله د سړی پرنټ مراولي چې کلم هغه ورنکړي لاس پیغام مبارک زیب ته نیخ پنیغه څه پیغام مبارک زیب ته نیخ پنیغه دا پیغام دی چې څه دې کړي ښه دې نه دي کړي تا د ټول قوم سر دې ټیټ کړو تا د ټول قوم عزت د خاورو سره خاورې کړو موږ به ستا لپاره دا دعا غواړو چې ته د کلم د خپلې خاوند نشي ټول عمر د الله پاک همدغه شانتې غریب لره او غریب پاتې شوې تا د ټولو غریبانانو عزت د خاورو سره خاورې سره هغه پیسې ډېرې زیاتې دي نه غریبېږي خو ډېرې زیاتې دي نه ختمېږي سر زموږ په کلي کې زموږ د سترګو لیدلی حال کم چې نوابانو چې د هغو دومره سرمایه کاري وه چې زموږ په سوچ کې په ګنټو به د هغوی په جایدادونو کې ګاړو سفر کولو نن هغوی په قیران دي دا معمولي پیسې دي دا ډېرې جلد تللو والا سر عزت خو تلو راتلو والا شی دی پیسه چې کوم ده د موقع کله دا کله میلاویږي که دولت د سړي لاړ شي بیا به راشي چې عزت لاړ شي بیا نه راځي رسوا شي
دا دوی عزت لاړ رسوا شو که پیسه راشي خو عزت نه راځي. جی ګرانو عزتمندو دا زما د خیبر پښتونخوا او سپیشلی د باجوړ مشران څنګه چې ما تاسو ته لومبه کې دا ویل چې مونږ موجود یو ناولټي سینما بیک سایډ دلته په وینټر کې د جیکټس کاروبار کیږي او ډیر په غټه سطح کیږي پورا پنجاب خیبر پښتونخوا ته د دې ځای نه د وینټر سامان چې دی هغه امپورټ کیږي ایکسپورټ کیږي هغه ته لېږل کیږي او په ګرمۍ کې د دوی کاروباري جی د سولر کاروباري جی په ګرمۍ کې د سولر کاروباري ډیرو خلکو ته نه پتا د نوولټي سینما بیک سایډ زمونږ د خیبر پښتونخوا د پښتنو د نرانو پښتنو ډیر غټ کاروباري چرته هم چې تاسو د دوی سره میلاوېدل غواړئ نو تاسو د نوولټي سینما بیک سایډ ته راتلی شئ کشمیری روډ فواره چوک. فرهاد خان له د خپلو مشرانو سره اجازت راکړئ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ زمونږ نن پروګرامو د باجوړ حلقې په حواله سره د مبارک زیب په حواله سره د ریحان زیب په حواله سره چې هغه شهید شوی دی الله تعالی دې وو جنتونه نصیب کی. فرهاد خان له اجازت راکړئ د الله په امان.